د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې د غوښتنې هرکلی کړی. د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ښه راغلاست. د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو هرکلی. دوستانو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې د غوښتنې هرکلی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو ټولنې مرستندویو ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالي کمیټې سره په همکارۍ د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره شته دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغانانو سره د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ. حنفي وویل، موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش د عمل د ازادۍ او اړو کسانو د مرستو د رسولو په اغېز لارو چارو د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 4.4 میلیارډ ډالرو د مرستې د نوې غوښتنې هرکلی کوو. ښاغلي حنفي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لوید کې مخکښ رول لوبولی دی.